आज मेरे साथ हैं सर अफसर अफगान और फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। साथ में मैं आप सबको आज बात करूंगा सर अफसर अफगान के साथ थोड़ी थोड़ी पुश्तों में। आहा, थोड़ी थोड़ी। हाँ, क्या क्या वजह है आपकी पश्तो में? क्योंकि मेरे व्यूअर्स ज्यादा पुश्तो नहीं समझते। अच्छा ठीक है। नसर जी माता पहले दवा छे मायार पर अगर के दन सुने तो शायरी की ډېر لویه خبره دې وکړه. اول خو تاسو د شاعرۍ خبره وکړه. دا شاعري چې دا اسنینه بچوړیا د ژوند چې دی ژوند که نه دا د شعر او د ادب نه بغیر خشک دی. خشک دا هیڅ معنی نه لري. که چېرته د ژوند نه ته شعر او ادب وباسې که نه ته به د ژوند نه سافټنس وباسې، ته به د ژوند نه مینه وباسې، ته به د ژوند نه ښکلا وباسې. نو د هر ژوند دپاره اوس دا مونږ چې وو که نه دا ته پته شته مونږ دلته ځکه خوشحاله وو چې مونږ په یو کریټیو ماحول کې ناست وو، مونږ په یو ادبي ماحول کې ناست وو. دا شاته دا ګلونه ګورئ، this is what called creativity. دا ښکلا ده، دا د کائنات ښایست دی. دې ته ګوره داسې دا د یو کلر دی، د بل کلر دی. نو د ژوند د ښکلا دپاره، د سافټنس دپاره او د ذهن د خوشحالۍ دپاره ادب، کریټیویټي او د کائنات د ښکلی سیسټم ډېر زیات مهم دی، ارزښتناک دی. لکه ګوره الله تعالی دا کائنات، الله تعالی چې دی دا یو ډېر لوی مصور دی. څوک چې یو ډېر ښه تصویر جوړولی شي. دا کائنات چا جوړ کړی دی؟ دا الله تعالی جوړ کړی دی. د غرونو یو شان سټرکچر دی، اوبه سمندر پکې بل شان سټرکچر وي، دغسې بیا پکې چینارونه، دغسې پکې بیا چینې، بیا پکې شکلونه. ګوره ستا اوس یو شان شکل دی، زما بل شان. this is what called diversity. دا تنوع ده. دا یو عجیب میجیکل شیز دی. دا زم پوزه او خوله هر څه یو شان دي. ما کله کتل یو کس ته زما او د هغه فیس میچ کولو لږ خو چې ما غور سره وکتل هغه فیس بدل و زما بدل و. نو ما سوچ وکړو چې دا that's some kind of magic type that بالکل ایون دا زمونږ دا فنګر پرنټ نه دي حسنین، دا هم د ټولو انسانانو د یو بل نه بدل دي. دا ګوره دومره نټي ګریټي څیزونه که دا خیال کړی خلک چې وایي چې دا ګوته ولګوه که نه، بیکاز چې زمونږ فنګر پرنټس چې دي دا بدل دي. نو د ژوند دپاره دغه شاعري، دغه ادب دا ډېر لازمي ځکه دی چې دا ستا ژوند ته ښکلا رابخي، ژوند دې ښکلی کوي. او بیا ستاسو دې خبرونو ما ته دا هم اندازه ولګېده چې دا شعر او ادب چې دی دا د امن دپاره څومره لازمي دی. تا ته پته شته یو شاعر وایي چې د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه، ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلمه. که چېرته موږ غواړو چې جنګونو له وار له ته خو چونکې ماشوم یې، خو په دې سیمه باندې ډېر لوی جنګ تېر شو، ډېرې بدې او تېرې ورځې پې تېرې شوې. دلته د خلکو معاش، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو کاروبار، هغه هر څه اغېزمن شو، هغه په ټپو باندې ودرېده ځکه چې دلته امن نه و، دلته ژوند نه و، دلته شعر او تخلیق نه و. نو که چېرته موږ غواړو چې اوس دې دلته ښکلا راشي نو موږ به څه کوو؟ څومره چې موږ ټوپکې دي که نه په هغې باندې به ربابونه اخلو، ځکه چې رباب شعر و شاعرۍ سره تعلق ساتي او دا د امن نښه ده. ټوپک د جنګ سره تعلق ساتي او دا د ډسټرکشن نښه ده. نو د ژوند دپاره شعر او شاعري مهمه ده. او تاسو ویل غواړئ چې کوم مین مقصد دی زموږ چې موږ دا جنګونه پرېږدو، موږ نیچر طرف ته راشو. پرانه وخت کې به چې دی دا ولې دونه جګړې وې، برټش خلکو به لږ داسې یو کال ماته لګي چې هغوی به په انډیا حکومت کړی وه، بیا انډین چې دی په پاکستان باندې حکومت کړی دی. نو اگر دا ټول جنګ اصل کې د ځمکې دپاره وه، دا د پاور جنګ و، دا د ځمکې جنګ و، دا د وسایلو جنګ و. په دې خاوره باندې مغولو پاکستان کې دنه چې دی ډېر داسې ښه خشیدونه دي، واټر سپلای او کوم زمونږ سیزنز دي هغه ټول هر څه زمونږ بالکل 4 سیزنز دي الله تعالی موږ له راکړي دي. دلته ډېر ښکلي فروټس دي، دلته په پاکستان کې ډېر ښه نیچرل ریسورسز دي، دلته اوبه دي څنګه چې ما وویل که نه، دلته سوی ګیس دی، دلته کوله ده، دلته ایون سره زر دي، سونه دي، دلته دا ډېر ښکلې خاوره ده. اصل کې کولې کې دنه چې دی ډایمنډ ملاویږي، بالکل هیرې پکې ملاویږي په کویله کې کله کله، اوبو کې دنه ملاویږي، او بالکل په سمندر په تeh کې هم ملاویږي. سمندر په تeh کې دنه ورسره ډایمنډز هم ملاویږي. نو زه به داسې وکړم چې تا ته به یو څو شعرونه ووایم، که دې خوښوي ته څوم کې د شعر او د ادب خبره کوې که نه، شعرونو باندې پوهېږې که نه پوهېږې؟ لږ لږ پې پوهېږي که نه؟ تا له کوم شعر درځي د علامه اقبال یا د خوشحال خان خټک یا د رحمان بابا څه راته ووایه که نه اول؟ راته
तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, आहा मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में ना पैदा कर। वाह।